بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم. محترم ملګرو، نن درس کې مختصر انداز کې د قربانی تعریف ذکر کو او د قربانی ثبوت د قران کریم نه او د حدیث شریف نه. محترم ملګرو، د قربانی څاروي ته په عربی کې اضحیه وایي او په اصطلاح کې د اضحیه تعریف علامه زیلعی رحمه الله داسې کړی: اسم لحیوان مخصوص، دا نوم دی د مخصوص حیوان دپاره، بسن مخصوص چې د خاص مخصوص عمر والی، یذبح بنیة القربة فی یوم مخصوص چې په مخصوص وخت کې د الله جل جلاله د رضا دپاره ذبح کولی شي، عند وجود شرائطها و سببها، او د شرایطو او د سبب موجودېدو په وخت کې. بهرحال دا مختصر انداز کې تعریف د قربانۍ. اوس د قربانۍ مشروعیت د قرآن کریم نه دا صراحتا ثابت دی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر، پس ته مونځ وکړه د خپل رب دپاره، وانحر او قرباني وکړه. بهرحال د قرآن کریم نه ښکاره طور سره صراحتا ثابت شوي د قرباني ثبوت کې شوی دی. بل ثبوت د قربانۍ د حدیث شریف نه د قربانۍ د وجوب دپاره د ټولو نه لوی دلیل دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مدینه منوره کې هر کال په پابندۍ سره قرباني کوله او په دې باندې همیشوالی کړی دی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مبارک فرمای: اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینة 10 سنین یضحی کل سنة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس په مدینه منوره کې 10 کاله قیام کړی، مطلب 10 کاله پاتې شوی دی. دوی به هر کال قرباني کوله. بهرحال دا مختصر درس د قربانۍ اول درس چې تعریف د قربانۍ پکې وشو او د قربانۍ ثبوت د قرآن کریم نه او د حدیث شریف نه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.